د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایی طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی چې جګړه د حل لاره نه ده. احمد مسعود ویلي یو بل له منځه وړل بریا نشي کېدلی او غواړم چې له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېنم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایی طالبانو ته یې پیغام استولی او ترې غوښتي دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان او افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي احمد مسعود دا څرګندونې له بي بي سي سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبان هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبانو ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نه شو وړلی. یو ځل مو دا کار وکړ خو دوی بیرته راغلل، ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. ښاغلي احمد مسعود له طالبانو غوښتي چې له دې شورا سره خبرې پیل کړي. موږ یو بل ته دوکان نشو ورکولی او دوی زموږ د خلکو حق له پامه نشي غورځولی. احمد مسعود په دې مرکه کې د جګړې د نه کولو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو هم ټینګار کړی دی. ویلي دي په افغانستان کې باید ټولې خواوې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړولو هوکړه وکړي. د په تیر کال کې د طالبانو کړنو ته په کتنو ویلي چې په دې ډول حکومت ته دوام ورکولی شي. ښاغلي احمد مسعود د نجونو د منځنیو ښوونځیو تړل کېدو مسلې ته په اشاره ویلي چې ځوان کوهل به دا بندیزونه ونه زغمي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.